ورکه په یو کې پوهېږي زه خو وایم که یو شعر دې راوتغولو ډېر خوند به وکړي وایه ولې نه سر که ستاسو اجازه وي نو زه یو شعر ووایم چې شی کې وایم که شعر دې وویلو که نه وایم وایم مړ به شم خو اجازات به دله در نه کړم د شعر ویلو ځان پوهېږه ګورې پلیز مسټر ویکي ته دا ووایه چې په دنیا کې د ټول نه غټ او تکړه انسان څوک دی په دنیا کې د ټول نه غټ او تکړه بنده هغه دی چې چا سره ډېر مال او دولت وي ګاډي او بنګلې وي Oh no, not at all. Mr. Charlie, you please. سر زمونږ په کلي کې د ټول نه تکړه سړی چې کوم دی ګلاب شیر کاکا دی چې د هغه غوین کله بیمار شي که نه نو هغه بیا یو په خپله کوي Oh no, please. Yes, Miss Gulbadan, tu وایه. سر په دنیا کې د ټول نه تکړه زما پلار دی نو هغه څنګه ځکه چې هغه زما مور سره ډېر په خندا نه زما مور ته په ټول کوڅه کې خلک هټلر وایي No, please. ته غلی شه. Mr. Spingle, tu وایه. ماسټر صاحب زه خو دا وایم چې تکړه سړی او بهادر سړی هغه دی چې هغه د مشکلاتو مقابله وکړي د مشکلاتو نه ونه تښتي او د صبر نه کار واخلي تاسو ټول پوه شئ او که نه Yes, very good. Excellent. بلکې په دنیا کې بهادر او تکړه سړی هغه دی چې بل انسان د مصیبت نه او پریشانۍ نه خلاص کړي دا د یو مشهور سکالر د خولې گفت دی چې نوم یې دی ګولډ سمیت واه ماسټر صاحب واه وایم خدای راستي ماسټر صاحب ډېره قیمتي خبره دې وکړه ماسټر صاحب چې په ګاډۍ کې یوه بجه شي نو هغې کې انګریزۍ ته ته ښه وایي Oh yes, it is 1 o'clock. ماسټر صاحب چې په ګړۍ کې 1 بجې شي نو دا د څه ټایم یې Oh no, my friends. لنچ ته پوره 15 منټه پاتې دي اوس د ټیبل وخت دی ماسټر صاحب نه رښتیا سر ټیبل وایي میز ته و میز جوک هم شته دی خو هغه کاڼي دی و دا وې مني ایک دایا ورشه ورته وایه نه راکړي چوټي نن به خورپېتي وایم چې د غټو ورجو دیګ مې که نو ته مې پکې وراچولې وې د ښه مې پکې لړلې وې د اوبو چاټی غله کېله خېټو هر وخت خېټه کې لګیا یې خوی کنه چې توی لو se ve cotirosi Okay. Miss Khatire, you. سر زه سر د دې خو هسې مر وختي بي پي لو وي هسې نه چې کېجوړي ته ورسي وایم دومره قسمت به م چېتی چې یوه پکې کمه شي سر زه یو شعر ووایم اوس Please. سر شعر عرض دی چې ستړي ژوند د شوګیرو مې خپه نیولې ستا په تمه خدای دې راولې دلبره زه هم ستا لارو ته ګورم Okay, students, مشره جی جناب نه رښتیا سر زه لږ لایبررۍ پورې ورځم ټیک شو ته به کلاس کنټرول کې اوکې students زه راځم بیا تاسو بې فکره اوسئ جناب نه رښتیا سر تاسو څو ویر شوی
غلی شه ماستر صاحب را روان دی very nice, very nice. Please. تاسو خپل لنچ انجوای کړو؟ Very good. Okay, please. مشره ته دا وایا چې شوګر کین څه ته وایي؟ سر کمرشل نه دې سوال جواب ورته نو دوی په دې جماعت کې ناستو دوی خو به چېرته کې یونیورسټۍ کې وو غلی شو بس خواندو ته تکړه یو زه یې ته دومره کمزوری ښکارم جانب نه رښتیا سر شوګر ویایو چینو ته و کین ویایي خلو چې را یاد شو کین ویایو د ګوجر او کین لای مونږ را کین دی هغې کې ګوجر موله شوده راوړي Please. Lale, you. से कुर्बान जी जनाब शुगर केन गनी तो वही आओ जी تاسو ما ته دا ووایئ چې راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې تا ته نه مشره دا د چا شعر دی دله کسه دله وکسو دا اوس مونږ ولې چلونه زده کوي سر دا سندره زما هم ډېره زیاته خوښه ده او د دې سندرې د شاعر نوم دی سر ماله نه راځي سر زما هم دا سندره ډېره زیاته خوښه ده ما مه شمېره درګډیم سر زه ووایم راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې دا د حمزه بابا شعر دی Good. Very good. Intelligent.